زړه کې مې ځای نه کړي صنم کیسه، زړه کې مې ځای نه کړي صنم کیسه، وکړمه چاته ستا د غم کیسه. او دا چې رقیب ته دې صفت کومه، دا چې رقیب ته دې صفت کومه، دا چې تر کومه ځایه وړم کیسه. او وصال د ورته ستا تصویر جوړ شي، وصال د ورته ستا تصویر جوړ شي، اوري چې ګل او د شبنم کیسه. قدرمنو سلامونه مې ومنئ، پروګرام دی هنداره، زه یم اریان د وړ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. نن مازدیګر د شمالي وزیرستان د محمد خیل علاقې ته راغلی یو، او چرته چې وصال د وړ صاحب ژوند کوي، د وصال د وړ صاحب سره به خبرې اترې کوو، او دنه به ادبي هلې ځلې او په دې هکله پوښتنې کوو، او د ده شاعري به هم تاسو سره ریکارډ کوو. په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې وصال د وړ صاحب تاسو ته مینه او هرکلی وایم. ډېره مننه، ډېره مهرباني چې تاسو دا تکلیف کړی ده چې دلته موږ ته دې ځای ته رسېدلی یې. ډېره مننه وصال د وړ صاحب. هسې خو تاسو په ادبي دنیا کې د وصال د وړ په نوم پېژندل کېږئ، که زموږ مینوالو سره خپله لنډه شان پېژنګلو وکئ نو دا به ډېره ښه وي. اریان صاحب موږ خو بس محمد خیل کلي کې ژوند ده، دلته نوم موږ خپل نوم عجب نور ده، پلور نوم مې صاحب نور ده، او لقب تخلص مې چې کوم کړی ده وصال، دغه مو هغه دی پروګرام ده. ډېره مننه. د شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی دی؟ بس یقیني شاعرۍ آغاز خو اریان صاحب چې موږ کوم کړی ده مو خپل کړی ده، کوم ډېره وړې کولي نه مو دغه شوق و د شاعرۍ، لکه ډېر به خصاص غوندې و که نه، خو بس ډېره وړې کولي نه تقریبا 2010 نه مو کړی ده دغه. ډېره ښه ده. داسې کوم ادبي تنظیمونه دي چې هغې سره تاسو اړیکې کلکې دي؟ ادبي تنظیمونه خو بس چې کوم دي میرنشاه رڼا ادبي ټولنه چې کومه ده دغې سره لکه موږ ډېر زیات کښلي غا دي که نه، او نره چې کوم وزیرستان کې څومره ټولنې یا دي موږ چا سره یا څه غا نشته، موږ ټول ډېر خوښ دي، ډېر موږ ورسره ښه یي. ډېره مننه. او تاسو خپل د کلي محمد خیل ټولنه نشته که شته مو څه ټولنه جوړه کړې دو که نه مو دو جوړه؟ یقیني دلته خو موږ خپله ټولنه جوړه کړې دو، لټون ادبي ټولنه تحصیل د تخیل محمد خیل کې دغه موږ نوم ورکړی ده، او داسې موږ یکم په یکم غونډه منډه کېږي که نه، خو ډېر لکه زبردست پروګرامونه ښه پروګرامونه انشاءالله دا ونه رامخکې موږ بیا یې کوشش پکې. ډېره ښه ده. ادبي استاد مو څوک و؟ دا شعر زده کړه مو د چا نه کړي دي؟ ریان صاحب شعر زده کړه خو مو خپله لایک زمان صدف چې مروتې سیمې سره تعلق لري دغې نه مو کړې وه، دغې څه ټایم میرنشاه کې د کون وزر بې غذاب نه مخکې دا مو استوز غوندې تر شوه ده، لکه مو چې کوم غزل غا کړو بیا دا مو چېرته په جماعت دوې کې ته پیش کړو، بیا د نظرثاني په وکړه مو ته لکه ډېره زده کړه مو سره ډېره خوري کړي دو. ډېره مننه. وصال د وړ صاحب خبرې خو ډېرې وشوې، او اوس به زموږ مینوالو ته په خپله خوښه څو یو دوه کلمونه ډالۍ کوي. ولې نه، بلکل خدای دا وکړو چې تاسو خوښ شئ. اریان صاحب داسې رومان غوندې به پکې وي که نه، ته د غوږونو د ولۍ خبرې سله کوې، ته د غوږونو د ولۍ خبرې سله کوې، یاره هر وخت د غریبۍ خبرې سله کوې، او ستا د ولو پر ځای به وینې د ځان خرڅ کړم، خو ستا د ولو پر ځای به وینې د ځان خرڅ کړم، خو دلبره ته د بېوسۍ خبرې سله کوې، او مدام به نه وي د غربت زما خالي لاسونه، مدام به نه وي د غربت زما خالي لاسونه، د سور پېزوان او د نتکۍ خبرې سله کوې، او د ستا پیراک کې مې بېشماره دي ژړلي ورته، د ستا پیراک کې مې بېشماره دي ژړلي ورته، راته د ستورو او سپوږمۍ خبرې سله کوې، او دې پښتني خاورې کلتور دلته هر چا هېر کړی، دې پښتني خاورې کلتور دلته هر چا هېر کړی، بیا د دستار او د لونګۍ خبرې سله کوې، اوس خو بابا یې تسبې واخله په جومات کې کښېنه، اوس خو بابا یې تسبې واخله په جومات کې کښېنه، ته د ځوانۍ او د مستۍ خبرې سله کوې، او نوی غزل په نوي خیال او نوي رنګ کې رنګ کړه،
نوې غزل په نوې خیال او نوې رنګ کې رنګ کړه وصال د وړه پخوانۍ خبرې سله کوي. ډیره مننه وصال د وړ صاحب. آخري مو که یو بل کلام هم را سره شریک کړو ډیره مننه به مو وي. ویل نه اریان صاحب خدای دې وکړو چې تاسو خوښ شي. اریان صاحب د بل غزل د چل مې جوړ کړی هر یو چلتا د وصال په تمه چل مې جوړ کړی هر یو چلتا د وصال په تمه زه دې راغلی یم درشلته د وصال په تمه او دا چې بیخي یې پروا نشته د ازغو په زړه کې دا چې بیخي یې پروا نشته د ازغو په زړه کې دا خو به ورا دی راځي ګل ته د وصال په تمه او دومره ښکلا لري نسخه چې به بده نه وي دومره ښکلا لري نسخه چې به بده نه وي ورپسې لاړ کشم کابل ته د وصال په تمه او هغه څوک نشته چې مې زړه کې ورله کور ورکړی هغه څوک نشته چې مې زړه کې ورله کور ورکړی راغلمه بس دې وران مې خپل ته د وصال په تمه او وصال د وړه داسې نه ده چې تشته مې غواړې وصال د وړه داسې نه ده چې تشته مې غواړې غوږ دمه زسته غرغزل ته د وصال په تمه. ډیره مننه وصال د وړ صاحب. په آخري کې به زمونږ د ځوان کول ته تاسو څه پیغام وي؟ یاره پیغام خو اریان صاحب مو خپل دغه ده چې د خلک د خپل ویده ضمیرونه ویش کو ویده ضمیرونه بیدور کو او تعلیم ته هڅه وکړو تعلیم مینه وکړو میشتوس باندې چې کوم حالات تر شول دا د نه په یاد واجب وي. زه خپل دا غوړه چې د خلک هر سړی په خپل بچي په وریاره تعلیم وکړو او دا ویده ضمیرونه ویش کو هر سړی کوشش وکړو. ډیره مننه ګرانو مینوالو. دا و وصال د وړ صاحب چې د محمد خیل کلی اوسیدونکی دی او زه په خپل پروګرام هنداره کې اریان د وړ تاسو نه او د خپل کیمرامین سید انور عامر سره اجازه ته خلم تر بلې مرکې مو په خدای سپارم.